السلام علیکم د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه د وخت مو بخیر پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن پنځشنبه د لیندې یا د قوس د میاشتې اتمه د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 30 منټي سره سمون لري روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سهیل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی د پانګونې کمیټې ناستا په بغلان او بلخ د تیر پارک او سوداګریز مارکیټ جوړول طرحې ومنل شوې په بامیانو کې پرمختګ لسګونو روغ دي کسانو درملنه شوه د جیو اعلامیه له افغان وګړو د ملاتړ ژمنه او د قطر او سعودي غبرګون په لبنان کې د اوربن هرکلی وشو اوس هم بشپړ خبرونه د پانګونې کمیټې ناسته په بغلان او بلخ د تیر پارک او سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحې ومنل شوې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په نوبتي ناسته کې په بغلان کې د تیر پارک او په مزار شریف ښار کې د سوداګریز مارکیټ د جوړولو طرحې تایید شوې دي د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي ناسته ته د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د تیر پارک جوړولو په مزار شریف ښار کې د اطلاعات او کلتور وزارت پر ځمکه د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحو د تخنیکی ارزونې راپورونه وړاندې شوي چې له راپورونو له وړاندې کولو وروسته د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ په پانګونې سره د تیر پارک جوړولو همداراز په مزار شریف ښار کې د اطلاعات او کلتور وزارت پر ځمکه د 80 میلیونه افغانۍ په پانګونې سره د سوداګریز مارکیټ د جوړولو طرحو ته د تایید نظر ورکړل شوی دی د غراز لوګر په مرکز پل علم ښار کې 100 میگا واټ المریز برېښنا د کابل په دې سب سیمه کې د 50 میگا واټ المریز برېښنا او د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د سوداګریز مارکیټ جوړول پر طرحو هم خبرې شوي او د یادو طرحو د اړخیز ارزونې لپاره جلا جلا کمیټې ټاکل شوې دي څو خپل راپورونه په ټاکل شوي نیټې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کړي په بامیانو کې پرمختګ لسګونه روغ دي کسانو درملنه شوه د بامیانو امنیتي مسؤلینو په دغه ولایت کې په نشي توکو د 122 روغ دي کسانو د درملنې خبر ورکړی دی د بامیانو د متعددینو روغتون امیر شیر علي رسولي باختر اژانس ته ویلي چې د بامیانو د امنیه قومنداني اړوند د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سره په ګډه همکارۍ د 1403 کال له پیل څخه تر دې دمه د بامیان د روغتو کسانو په روغتون کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 122 روغتو کسانو درملنه شوې ده نوموړي زیاته کړې چې دغه روغتي کسان د بامیانو له مرکز او یو شمېر ولسوالیو څخه راټول او له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي د جیو اعلامیه له افغان وګړو د ملاتړ ژمنه اعلامیه کې راغلي چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای ده او د ګاونډي هیوادونو سره سوله ییزې اړیکې هغه مهال شونې دي چې د ټول ګډون او استازي سیاسي بهیر رامنځته شي اعلامیې زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې له مخې افغان ښځو ته هم په سیاسي بهیر کې د بشپړ مساوي او خوندي ګډون غوښتونکي دي اعلامیه کې زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې له مخې افغان ښځو ته هم په سیاسي بهیر کې د بشپړ مساوي او خوندي ګډون غوښتونکي دي او د قطر او سعودي غبرګون په لبنان کې د اوربن هرکلی وشو
د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې هیله څرګنده کړې چې دغه هوکړه وکړه شي په غزه کې د روانې جګړې او په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د بریدونو درولو لپاره د ورته هوکړې د بیلګې په توګه وکارول شي. قطر له ټولو لورو غوښتي چې د اوربن هوکړه لیک ته ژمن پاتې شي او ژر تر ژره د نظامي عملیات ودروي. دواړه هیوادونو د هغې هوکړې ته رسېدو په پار له نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا او فرانسې له هڅو ستاینه کړې ده. درنو اورېدونکو په خبري غړۍ کې راټول شي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړۍ لویه لمل شه.